د اسلام چې کوم لوی دشمن او د پیغمبر علیه السلام سره ډېر زبردست جنگونه کړي حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خدای مسلمان کړ یو ډېر د عربو یو مشر چې هغه ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنو عمرو بن العاص رضی الله عنه دی هم مسلمان شو او بل یو زبردست کافر چې تاسو به ټول وپېژنئ د ابو جهل و عکرمه دا خدای پاک مسلمان کړ او واقعات یې څنګه حضرت خالد ابن ولید وایي چې زما زړه کې داسې د اسلام رڼا راتله چې کوم جنگ کې به زه د نبي علیه السلام سره شریکېدم او ما به د صحابو مقابله کوله نو هغه وخت هم زما د زړه ماته وایي چې دا ته څه کوې بس قومیت و د قوم دپاره جنګېدم نو زړه مې مطمئن و زړه به مې خفا و وایي چې کله نبي علیه السلام حدیبیې له راته وی ما ځان سره د شاه سوارانو د اسونو د لښکر واغشته او مونږ وی چې دی به مونځ کوي یو ځای کې او د مازدیګر دا مونځ داسې دی چې دا مسلمانان نه پرېږدي نو یو مونځ هم نه پرېږدي خدای له ډېر لوی اهمیت ورکوي ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی چې یو مونځ هم نه ګورې پاتې نه شي ټول به کوئ او پوره په خپل خپل وخت کې به یې کوئ وګورې مازدیګر به خامخا کوئ نو ما ته خو د مازدیګر د مونځ اهمیت معلومو نو مونږ وایو چې د دې په مانځو درېږي مونږ به د یو غونډی شاته ورته پټ یو ناګهاني به پرې حمله وکړو مسلمانان چې مونځ کوي تورې به یې ښودي توجه به یې نی د جنګ نیت به یې نی بس چې تر څو دوی ځان سنبالي نو مونږ به قصه ختمه کړي یو ځای م وله وټاکه په داسې اندازه م وټاکه چې دوی به دلته مازدیګر را رسېږي د مازدیګر مونځ به کوي او دلته به پړه واچوي عربو ته خو ځای نه معلوم و که نه ار دی خو به چا خیمې نه ښخولې په لاره چې به تلل یو خاص ځای نه هغه ځای کې به خلکو مسافرو خپل پړه واچو نه هغوی ته هغه پړه معلوم و چې دلته مازدیګر را رسي او دلته به خپل پړه واچوي پړه به یې داسې ځای کې اچوي چې هلته کې سوري وي ځمکه هواری میږي وغیره پکې نه اوبه ورته نږدې وي خشاک ورته نږدې وي چې داسې ځای نه دا به مخصوص پړه نو ځای نه وی مونږ یو ځای کې ورته په تاک کې کېناستو وی روغه لار وه نبي علیه السلام هم په هغه لار را روان دي جاسوسان مونږ مقرر کړي د هغې اطلاع راکړه چې په دې لار راځي وی ناګانې لار بدله کړه په بل لار لاړ وی ما ملګرو ته وی چې داسې معلومیږي چې دا رښتونی پیغمبر دی ګوره یکدم یې لار بدله کړه دوی ته څه پته وه چې مونږ د دې غونډۍ شاته پټ ناست شو د دوی جاسوس هم مونږ چېرته نه یو لیدلی او مونږ پوره تیارې کړې دی د دوی د مرګونو او مکمل لار بدله کړه په بل طرف ته وشو معلومیږي دا چې دا خدای خبر کړی دی خدای هغه څوک خبره چې پیغمبر یې وي زمونږ منصوبه ناکام شوه وی چې ناکام شوه نو بیا مو بل ځای ورته لاره ونیوله او په دې سوچ کې اندازه م ولګوله چې دوی به مازدیګر دې ځای ته رارسي او دلته به خامخا دوی خپل پړاو اچوي او د مازدیګر مونځ به کوي ځکه بل ځای کې دی نه شي نه دې نه مخکې ځای شته د پړاو غورځولو نه دې له وروستو بیا شته لرې دي ځای نه ځان هم ورته بلکل یو ځای کې پټ که او چې څنګه نبي علیه السلام سره د ملګرو راورسېده او د مازدیګر په مونځ باندې ودرېده بس مونږ خوشحاله وو چې که خیر وروستو په حمله کوو نو څه چلې را سره وکړو صلات خوف یې وکړو صلات خوف دې ته وایي چې نیم ملګري ځان پسې ودرئ او نیم دشمن ته مخامخ ودرئ دا نیم چې کله یو رکعت د امام سره وکړي نو دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي هغه ډله راشي امام سره ودرېږي امام دویم رکعت وکړي او د دې دویمې ډلې لومبی رکعت شي او بیا یو ډله هم ځان له خپل یو رکعت وکړي بله هم وکړي نیم دشمن ته ولاړي نیم امام پسې ولاړي په داسې طریقه صلات خوف دا اوس هم جایز دی مشروع دی مسنون دی بلکې وی چې مونږ خو وی کې دیو په مانځو درېږي او مونږ به پې حمله کوو چې اوس مو قتل نو غون نیم خلک یې مونږ ته مخامخ ودرول نیم ورپسې په مانځو درېدل هغې چې ورسره رکات وکړه هغوی رالل مونږ ته ودرېدل دی ورلل هغې سره دویم رکات وکړو
بیا هغې خپل رکعت وکړو نیم مونږ ته ولاړ دي بیا رالل هغې مونږ ته ودرېدله نورو خپل نیم بس زمونږ منصوبه ناکام شوه وی ملګرو ته مې وی چې ما درته نه وي چې دا رښتونی پیغمبر دی دروغجن نه دی ګوره په کومه طریقه یې مونځ وکړو ومې خپل مونځ وکړو مې زمونږ نه څوکۍ وکړه د ملګرو بیا حضور پاک ملګرو ته وی چې دا سړي خو مونږ نه صبرېږي یو ځای مو ته لار بدله کړه بل ځای د مانځه دې چل پول نیول غواړي کلک وی نیول خالد ابن ولید سره د ملګرو گرفتار کړ او حضور پاک ته پیش کړ لیکن نبی علیہ السلام رحم دلو دشمن داسې دشمن چې هله ګوته له ورشي کوم ځای کې پرېږدي وی معاف یې کړو چې ځای مه معاف کړی وی دوه نښې خو مې دا شوې چې دا سړی رښتونی دی او دا پیغمبر دی او بله نښه مې دا وه چې کله مې ورسره جنګ کړی دی جګړه مې ورسره کړې ده نو هغه وخت سره به زه مطمئن نوم ما به وی بې ځایه جنګ کې ظلم کې الله به مې نو مطمئن اوس په دې شش و پنج کې چې زه څه وکړم وی ماله کې دا فیصله وکړه چې زه عیسایي کېږم حقیقت پیغمبر اسلام سره خو مې دشمني ده سخته دشمني ده احد کې مې ورسره مضبوط جنګ کړی دی بدر کې مې ښه مضبوط جنګ کړی دی خندق کې ترې جنګ مې ورسره کړی دی نو دشمن سره خو نشم تاپې کېدی که رښتونی دی خو نشم کېدی ضد دی ضد خو زه راشي عیسایي بشم یا یهودي بشم هلته به زه دی کې نبی کریم او د ده رورو ولید مسلمانو رور مسلمان دی نبی علیہ السلام ولید راوغوښته وی ولیده وی خالد ډېر هوښیار دی مونږ سره ډېر جنګونه وکړل خو داسې هوښیار سړی د اسلام نه لرې نه دی پکار دی چې دا سړی مسلمان شي د ده دومره لوی تجربه ده او دومره هوښیارتوب دی نو چې دا د کفر دپاره استعمالیږي د بوتانو دپاره نو پکار دی چې دا د اسلام دپاره پکار راشي وی د الله رسوله څه وکړم وی یو خط زه لیکم د خالد ابن ولید په نوم دا والا یو سره ممکن ده چې دا سړی خدای مسلمان کی اوس خالد ابن ولید وی زه په دې سوچ کې چې چېرته شام ته ځم عیسایي کېږم وی دې کې زما رور راغی ما له خط راوړه مې چې دا څه دي وی یاره نبي علیه السلام دا خط راکړی دی دا لږ وګوره چې خط مې ولیکه نو په خط کې راته حضور پاک او د شپې مې خوب الابیل ولیده د شپې مې خوب ولید چې خطرناک ځنګل دی غنی دی پکې ازغی دی پکې او ډیر د خطرې سیدونه دی په دې ځنګل کې زه پکې روان یم ډېر خطرناک دی او چې روان یم نو یو صفا لارې ته تې ووتم د دې ځنګل نه پاکه لاره د صفا لاره د روغه رڼا هېڅ پکې تیاره نشته او هېڅ تکلیف پکې نشته او هېڅ نقصان نشته وی دا خوب مې ولید وی د خوب نه مې معلومه کړه چې زما دا کوم دین دی د جاهلیت او د کفر او د شرک دا خطرناک ځنګل دی دا د هلاکت ځنګل دی او زما روح ټیک دی زه وځم د دې نه اوس کوم طرف ته چې ووتم دا به زما د رڼا لاره وي صراط مستقیم به وی دې کې ورور راله خط راوړو چې خط مې وکت نو په خط کې راته لیکلي چې خالد ته ډېر هوښیار یې او قابل سړی ته د اسلام نه لرې پاتې کېدل تاله نه دي پکار که بل سړی وي چې هغه ناپوهې د اسلام نه لرې پاتې کېږي بېله خبره ده نو ته هوښیاره مې پوهه مې عقلمنده مې اسلام نه ځان لرې مه پاتې کوو زه دعوت در کوم ته مسلمان شه راشه مسلمان شه او دا خپل طاقت د کاڼو دپاره مې استعمالوه د بوتانو دپاره دا طاقت د الله د ذات دپاره استعمال کړه وی چې دا خط مې وکته وی ما وی چې ما خو د حضور پاک سره ډېر جنګونه کړي دي ما خو احد کې داسې جنګ ورسره کړی چې او یا مضبوط مسلمانان زما د لاسه شهیدان شوي دي د څه سوی باندې د خط د چا نه راوړه وی ګوره ته پرېږده تا نبي علیه السلام لیدلی نه دی ولې مې لیدلي زما د قوم سړی دی 53 کاله په دې مکه کې مونږ سره تېر کړي دي وی ښه نو تا ورته د دې نه نه دي کتلي حضور پاک ډېر رحم دل دی دا خط قسم دی چې نبی علیہ السلام مال راکه ستا په نوم وی چې خر ورځه خدای به خیر کړي وی زما یو څو دوستان یو صفوان ابن امیه د امیه زوی دی هغه له ورغلو د کله مضبوط خلک او جنګي ماهرین کافران صفوان ابن امیه له ورغلم دروازه مې وډبوله صفوان باره ووت خیر دی خالده ما وی یاره بس مونږ خو ډېر عمر د دې کاڼو عبادت وکړو ما ته خو دا سړی دا پیغمبر رښتونی ښکاري
ستا څه خیال دی مړه زه چې ځو پرېږده دا کفر پرېږدو او د دې محمد ملګرتیا کوو صلی الله علیه وسلم هوښیارم دی مشرم دی د لوی قوم خاوندم دی مونږ پې بدیم نه ښکارو او غلبه هم ګورې را روانه ده ګیر چاپېره قبایل چې څومره ټول مسلمانان شو نو چې سبا د یرې نه مسلمانانېږو او سبا رسوا کېږو او شرمېږو نو ښه دا نه چې موږ مسلمانان شو په خپله خوښه وی صفوان ما ته وی چې خالده که دا ټوله دنیا مسلمانان شي او یو کس پاتې شي نو به زیم د خلاف بس نورې خبرې پرېږده بس زه نه مسلمانېږم ټوله دنیا دی د ملګري چې ته یې ملګری شه یو زه به په دنیا کې د دشمن مې د مقابل به ولاړم وی ما وی چېرې دی که دا غصه دی جذباتي دي په دې وجه چې په بدر کې د پلار امیه مړ شوی دی او د ورور مړ شوی دی نو دا ځکه غصه دی جذباتو کې دی دویمه خبره ورسره نه کوم دوستانه مې ده ورسره د دې نه پس زه لاړم بیا چاله یو بل زما دوستو هغه له ورلم هغه ته مې ووې اکرمه ته د ابوجهل زوی دی هغه له ورلم اکرمه زما دوستو دم زبردست جنګي ماهر و اکرمه سره وځې او مصلحت کوو دا ټوله خبره مې هغه ته وکړه چې مسلمانېږو نه غلبه د دې سړي را روانه ده او بیا چې د رسوایۍ نه اسلام راوړو د زور نه نو بده خبره ده او مونږ ته پته نه چې رښتونه دی او د یو لوی نسب او قوم خاوند دی نو که د مونږ ملګري شو بدیم پې نه ښکار وی اکرمه وی چې سوال نه پیدا کېږي چې زه مسلمان شم که دا ټوله دنیا را د تابع شي دا ټوله دنیا زه یو دشمن بیم ما وی چې دا د ابوجهل زوی دی پلار بدر کې مړ دی د پړه کې غصه پرته ده دا هم نه مسلمانېږي یو بل دوست مې و هغه له ورلم عثمان ابن طلحه هغه له ورلم مې چې عثمانه زما له خو بدل دی زه خو بس ما ته خو د اسلام رښتونی دین ښکاري او دا سړی ما ته رښتونی پیغمبر ښکاري او ډېر زیات مخالفتونه وکړل موږ څه ګټه وکړه خو بدې خبرې خو نه کوي او د کاڼو عبادت مه کوئ بوتان مونږ په واقعي په خپل لاس جوړ کړي دي نو چې په خپل لاس هم کوم شی جوړ کړو هغې ته سجدې کوو او زنا مه کوئ نو خبره بده خو نه ده او بچي مه وجنئ نو خبره خو بده نه ده هغه وایي لوڼه مه قتلوئ نو خبره خو بده نه ده او بربند طوافونه مه کوئ نو خبره بده نه ده مردارې مه خورئ نو دا څه بده خبره ده پردی مال مه خورئ دا څه بده خبره ده پاک اوسېږئ کومه خبره د هغه غلطه چې موږ پکې نقطه راوباسو عثمان ما ته وی چې خالد مقصد دې څه دی مې چې مقصد خو مې دا دی چې زما خوله کېږي که ته مې ملګری شوې نو زه چې زه مسلمانېږو عثمان وی چې ما هم بېګا دا سوچ کړی ملګری مې ځان له کته ملګری مې کته خو داسې کوو چې یو ځای نه وځو که یو ځای ووتو نو هسې نه خلک را باندې شکیان شي نو دلته راته غم پېښ نه شي نو یو ځای دی یعجج هلته به ځم لاړ شم او ته م راځه هلته به سره میلاوېږو بس وی خوشحاله شم چې ملګری مې پیدا شو وی چې هغه مقام ته زه لاړم نو عثمان زمانه مخکې رسېدلی و په خپل ساري باندې سور و چې لږ لاړو نو عمرو بن العاص مشر سړی دی هوښیار جنګي ماهر چې مشورې به د مکې کافرانو اخېستې را ده نه به اخېستې را سره میلو شو مونږ ته وی چته دی مونږ وی خدایه دا خو مشر دی منصوبې د جنګ خو به ده تیاروله او قابل سړی دی اوس ده سره څوک و مونږ ورته ته چېرته ځې وی نه تاسو راته ووایه مونږ وی ښه نو بد خو به نه ګڼئ وی زه پوه شوم در باندې زه پوه شوم تاسو جوړ مدینې ته روان یې مونږ وی همدغسې وګڼه وی زه م روان یم زه م روان یم څه سوچ دی ستا ته م روان یې ستا څه سوچ دی وی زه خو د ډېرې مودې نه په دې سوچ کې یم چې زه به کله نه د اسلام کې داخل شم مسلمان بشم خو د خپل قومیت مې پرېښودم نن مې لکه سوچ وکړه چې راشه دې ګنده ځان وباسه ووایي چې ګوره اوس اسلام خو عجیبه دین دی که نه قسم دی چې سړی سوچ وکړي زمونږ دا دین مونږ له خدای خوښ کړی دی الله وایي ورضویت لکم الاسلام دینا پاک دامنۍ والا دین دی پاک دامنۍ والا مرداره مه خوره پردی مال مه خوره د مشر عزت کوه د مور پلار احترام کوه د بچي او د یتیم په سر لاس ایږده خدای ته سجده لګاوه
د لونو حق مخورا، د خور حق موها، گاونډي ته ضرر مرسوه. دې کې کومه داسې خبره چې هغه زمونږ د فایدې نه ده؟ کومه خبره کې زمونږ تاوان دی؟ د شریعت خلاف چې مونږ سر وباسو، د شریعت خلاف چې مونږ ځان چلو، نو دا کې به زمونږ پوره تاوان دی. ولې لور جمدی خولو کې تاوان نه دی؟ ولې لور له خپل حق ورکولو کې تاوان نه دی؟ ولې بدعملي کول او زناکاري کول تاوان نه دی؟ د وجود تاوان، د مال تاوان او د مسلمان عزت اغشتل تاوان نه دی؟ ولې پردی مال خوړل، ستا مال چې څوک خوري ته نه خفه کېږي، نو پردی ولې خوري؟ ستا د مشر چې څوک قدر نه کوي ته نه خفه کېږي، نو پردی مشر قدر ولې نه کوي؟ ستا د بچی په سر چې څوک لاس راکاږي ته پې خوشحالېږي، د پردي بچی په سر ولې لاس نه راکاږي؟ ستا ګاونډي چې تا ته ضرر رسي ته خفه کېږي، نو ته ولې بل ګاونډي ته ضرر رسوي؟ تا سره چې څوک ښېګړه وکړي او ته یې قدر ونه کړې خفه کېږي به که نه؟ نو چې خدای در سره ښېګړه کړې ده، نو د خدای قدر ولې نه کوي؟ سر ورته ولې په ځمکه نه ږدي؟ د اسلام کومه خبره داسې ده چې هغې کې زموږ تاوان دی؟ خو موږ ځان له په خپله د اسلام خبره تاوان ګڼو. اسلام کې قسم په خدای زموږ ګټه ده. اسلام رڼا مذهب دی، اسلام روښانه مذهب دی. کور کې امن، ګاونډ کې امن. اوس خو اسلام خلکو په غلط رخ استعمال کړی دی، په ډېر غلط رخ استعمال کړی دی. نو خلکو ته مه ګوره، جرمونو د خلکو ته مه ګوره، اسلام ته وګوره. یو سړی وی راغی که نه مسلمان شو، جومات ته وی راننه وته، نو هغه چا ورته وی سپلی ران سره دننه کا. وی ولې؟ وی دا خلک پټی دلته غلا کوي، دا مخکې ځان سره یو څه. هغه وی څوک یې پټی؟ هندوان یې پټی دلته؟ هندوان ستاسو؟ وی نه. عیسایان یې پټی؟ عیسایان ستاسو؟ وی نه. یهودیان یې پټی؟ یهودیان ستاسو؟ وی نه. وی څوک یې پټی؟ وی دا مسلمانان. زه بس وی دغه دین ته مې سلام دی چې خلکو له سپلی پټی. نو ګوره هغه قمقلو، هغه هوښیار نو قمقلو. ولې؟ د یو شخصیت ته وجې دین مه بدناموه. یو سړی غلطي وکړه، یو سړی پښتون غلطي وکړه، نو د پښتو خو نه بدنامېږي ورسره. د یو قوم سړي یوسفزی کې یو سړي غلطي وکړه، نو ټول قوم خو ورسره نه بدنامېږي که نه؟ یو مولانا صاحب ته چا وی شیخ غلا وکړه، شیخ غلا وکړه. هغه وی ګوره ګیره مه بدناموه، داسې مه وایه چې شیخ غلا وکړه، ګیره دې بدنامه کړه. داسې وایه چې غل شیخ شوی دی، داسې وایه چې غل ګیره پرېښې ده د خپل غلا دپاره، چې که ګیره مې نه بیا به خلک را باندې ګمان بد وکړي، ګیره به پرېږدم څوک به را باندې د غل ګمان نه کوي. دارالعلوم دیوبند نه سپلی پټه شوې، چا وی طالب غلا کړې ده. مولانا صاحب نه داسې مه وایه چې طالب غل شوی دی، داسې وایه چې غل طالب شوی دی، د طالبې جامه کې را ننوتلی. نو اسلام به نه بدنامه. یو شیخ غلطي وکړه، ګیره به نه بدنامه. ګیره خو ورته نه دي ویلي چې دا غلا وکړه، ګیره خو یې منې کوي. یو مولا نه غلطي وشوه، مولا پسې مولایتوب پسې به کنځله نه کوي، مولای خو ورته نه وایي چې دا کار وکړه، ده غلطي وکړه. نو اسلام به نه بدنامه. اسلام ډېر ښکلی مذهب دی چې الله فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا، ما د اسلام غوندې دین غوره کړی دی. نو چې خدای کوم شی غوره کړي، ابه د خیر کې د شر به یې وایي، اوس ابه د خیر چې دی ورسېدل مدینې منورې ته. اوس ګوره ورته چا ورته ویلې نه دي، نو ویې لمبل اوښان یې سمرو الله ولې ولمبل، زیاتي نوکان ویښته مې کټ کړل، خوشته جامې ځان سره وړې وې، هغه یې واغوستلې. پھر اسلام خپله سړي ته پاکوالی ښیي او خوشبویي یې پورې کړه. ولید وله راغی د خالد ابن ولید روډ، وی وروړې څه کې راورسېدی؟ وی راورسېدو. وی چې مونږ خو راورسېدو، خو ودرېږه جامې بدلو. هله شا به وي زر کوی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو استقبال کې دی، انتظام وکړئ، صبر وکړه وروره، داسې پلیت وله نشو ورتلی چې جامې پاکې کو، وجود پاک کو، دوړې لرې کو، نو بیا به ورځو. درې واړو جامې بدلې کړې، غسل یې وکړل، صفا جامې واچولې، خوشبویې واچولې، او بیا نیغ لاړل مدینې شریفې ته. او چې په جومات ورننوتل، حضور پاک دقسې ورته ولاړ، مسکې ورته ولاړ دي، مسکې. او دی چې ورغلل سنگ خالد ابن ولید لومبي، یا به ورته دشمن وی، یا به په جنگونو کې کنزل ورته کول، او د حضور پاک نوم به روانو، نوم به ولا په بد واغشته، مزمم به وی، محمد به نه وی. محمد معنا د صفت خاوند، ښکلی
ستایل شوی مزمم معنا چې هغه انسان چې په بدو یادېږي نو د پیغمبر علیه السلام ښکلي نوم به یې نه اخېسته خراب نوم باندې به یې یادو او چې اوس لا مسلمان نه دی وروسته مسلمانېږي او 15-16 منټه پس چې جومات ته ورنوت وي السلام علیک یا رسول الله د الله رسول په تا دې سلام او فوراً حضور پاک دعوت نه دی ورکړی فوراً اشهد ان لا اله الا الله در دې خبرې گوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې خبرې گوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله خپل بنده او د الله استاد او پیغمبر دی او چې څنګه کېناسته لومبې سوی وی د الله رسول مخ سترګې د سره نشم لګوي ما ډېر لوی جرمونه کړي ما په هر میدان کې ستا مقابله کړې ده ما په هر میدان کې ستا دشمن مقابله کړې ده او ما څو ځله ستا د مرګ نیتونه کړي دي یو ځلم نه څو ځله مې د مرګ نیتونه کړي دي او د دنیا مسلمانان صحابه زما د لاس نه شهیدان دي اوس به زه څه کوم وی دا کلمه چې دی وی د یارې دی وی که د زړه نه وی نه یاره نشته دا مې د زړه نه وی د زړه نه زه دا منم چې اسلام حق دین دی او ته د خدای رښتونی پیغمبر یې وی زه بس الاسلام یهدم ما کان قبله دې نه مخکې چې دې څه کړي دي د اسلام د وجې معاف ختم خدای دا درې مضبوط کسان مسلمانان کړل ګوره اسلام رو مضبوطېږي که هغه بل عثمان بیا وروسته هغه بل عکرمه د ابوجهل زوی هم بیا وروسته مسلمانېږي دې وخت کې نه وروسته مسلمان شو اوس چې کله مسلمان شو تجربه خو یې شته اتفاق د غزوې موته جوړه شو یو کافر دی لوی شرحبیل ابن عمرو غسانی دا د هرقل چې د روم کم بادشاه و د هغه د طرف نه دی د شام گورنرو نبی علیہ السلام یو صحابی لږه حارث ابن عمر رضی الله عنه هغه له خط ورېږه پیدا به د شرحبیل ابن عمرو غسانی ته ورسېد د اسلام دعوت یې ورکړ هغې ظالم دا د پیغمبر سم استازي ملک شهید یې استازي خو به نه وجه استازي د به نقصان نه ورکړي حضور پاک په هغې سخت خفه شو او د 3000 کسانو یو دسته تیاره کړه استازي خو څوک نه وجني ما خو استازي ولېږه د ایمان دعوت مې وله ورکړه چې نه قبل او ډېرو کافرانو سردارانو د اسلام دعوت قبول نه کړ ډېره ښه ده چې قبله د خپل زړه نه قبول کا اسلام زور نه دی ګورې ما درته تېره جوړم ویلي دا خلک اسلام بدنامۍ دا ناقص العقل دي پوهېږي نه چې اسلام په زور خور شوی دی په زور د چا په زړه کې څوک اسلام نشي وردننه کولی پلار په زوی په زور خپله خبره نشي مناولی ګاونډي په ګاونډي نشي مناولی مورې په لور نشي مناولی نو بل څوک بیا څنګه مناولی اسلام د زړه شی دی د جنګونو هغه وجې جدا دي درته مې ویلي په دې خفه شو چې دا خو استازي دی که دې منلې او ښه پخه ما د خیر یو دعوت در که دې ونه مننو څه نشته ته پېشه خپل دین دې پېشه نو نبی علیہ السلام د 3000 کسانو لښکر تیار کړ او حضور پاک د سپینه جنډه جوړه کړه سپینه او زید ابن حارثه له ورکړه او وی فرمایل وی دا زید تاسو امیر د مشر دی کدی شهید شو نو جنډه به د جعفر سره ابا امیری که جعفر شهید شو نو جنډه به د عبد الله ابن رواحه سره او که عبد الله ابن رواحه شهید شو نو چې بیا چام جنډه واغشته به د مسلمانانو مشر نو چې پیغمبر علیه السلام دا خبر وکړو دا ښکاره وه که نه چې زید به شهید کېږي یو پیشنګویي شوه جعفر به شهید کېږي عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه به شهید کېږي دوی چې لاړل یو ځای ته ورسېدل هغې شرحبیل ابن عمرو غسانی ته پته ولګېدله چې مسلمانانو خو زما خلاف لښکر را لېږلی دی هغه د روم بادشاه هرقل ته اطلاع ولېږله هرقل د 3 لکو فوج را ولېږه 3 لاک 3000 او 3 لکه 3000 او 3 لکه څومره لوی فرق مسلمانانو ته چې پته ولګېدله د جاسوسي نظام نه بغیر جنگ نشي ګټلی جنگ کې به خامخا ستا جاسوسي نظام چې ته د دشمن د حالاتو نه خبرېږي څومره وسله ده څه قسم وسله ده په کوم طرف در باندې راځي
دا غوی اراده شتا نشتا ډېرې خبرې دي په جاسوسي نظام نه اوس هم فوج نه چلېږي بغیر جاسوسي نظام نه جاسوسي نظام په هغه زمانه کې مو نبی علیہ السلام هغه صحابو سړی لېږلو چې راغی وي 3 لاک لښکر دی کم و بیش صحابه وایي چې دا خو موږ لږ یو 3,000 یو 3,000 خو د 3 لکو مقابله نشي کولی واپس شو نبی علیہ السلام ته به الو وایو چې لښکر خو 3 لکه دی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه لښکر والا ته وی اے مسلمانان وی سمو خیال دی زمونږ مقصد د دنیا ژوند دی او که د آخرت وی د آخرت وی مقصدم جنت دی که دنیا ده وی جنت نو خو چې هغه ډېر دی مونږ کم یو مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت ته به ځو کم خوا به ځو نو واپس ته ځو او وی قسم دی د مرګه زه یریږم تاسو نه یریږئ زه د مرګه یریږم ځکه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا وی تاسو کې هیڅ څوک هم داسې نه پاتې کېږي چې په جهنم ور نشي هر سړی به په جهنم ورځي جهنم باندې به یو سړی هم نه پاتې کېږي ان منکم الا واردها الله یو کس داسې نشته چې په دوزخ ور نشي هر سړی به پې ورځي کان علی ربک حتما مقضیا دا د خدای مضبوطه فیصله ده نو یریږم خو زه هغه د جهنم ورتللو نه مراد د جهنم د پاسه پل دی تاسو جو د پل صراط وایي په هغې تلل دي دې نه هېڅ څوک نه بچ کېږي په جهنم د پاسه بار سړی تېرېږي او ښکاره خبره د احادیثو کې دا دي چې هغه پل بغیر د خدای د طاقت نه په هغې پورې وتل ممکن نه دي ګرانه خبره ده نو د مرګه خو زه یریږم زه په دې سوچ کې چې مړ نه شوې ځکه دغه جهنم سره به څه کوې پل سره به څه کوې پورې به وځم او که نه نو چې زه تاسو نه زیات یریږم او زم بیا وایم چې بس نه ځو واپس چې مړه شو به شهادت راغی او که جنګي پاتې شو نو څه به کېږي قوم کې جذبه پیدا کړه ویدی چې پې ورځو موتې ته ورسېدل جنګ شروع شو غزوې موته ورته وایي جنګ شروع شو او دا په جمادی الاول 8 هجري وه جنگ داسې شروع شو چې چاته 3 لکه او چاته 3,000 داسې جنگ شروع شو چې اق زید ابن حارثه رضی الله عنه چا سره جنډه وه دا شهید شو لومبی هم دې شهید شو مشر مخکې دې مخکې یو جنډه ورسره وه خو چې څنګه دې شهید شو نو فورا حضرت جعفر جنډه واغېسته ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دغسې فرمایلی جعفر چې جنډه واغېسته یو کافر پې را منډه کړې دا ښې لاسې وله و دا ترې پرې شو زر یې په دې ګس لاس په دې جنډه ونیوه هغه توره اوچته کړو ټس چې دا ګس لاسې ته و دی هم پرې کړو د زر په دې خپو کې او دې سینه کې جنډه را ټینګه کړه هغه پرې ټس چې وار وکړه دا سر یې وله و نو 3 نمبر جنډه عبدالله ابن رواحه واغېسته څنګه چې حضور پاک فرمایلي کافر پاغه راغون شو عبدالله ابن رواحه شهید کو جنډه خالد ابن ولید لاس کې واغېسته اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا منظر خدای دقسې مخامخ ښیي نیغ په نیغې ورته ښیي مکاشفه د کشف دی دا ورته خدای پردې ختمې کړلې او دا منظر دقسې ورته ښکاري او جومات کې ناست دی او فورا رسول الله مبارک په ژړا شو او فورا وی قتل زید شهید شو اخذ الرأیة جعفر جنډه واغېسته بیا وی جعفر شهید شو اخذ الرأیة عبدالله ابن رواحه جنډه په لاس کې واغېسته او سترګې بیګي بخاری شریف کې حدیث دی او بیا فورا فرمایي وی عبدالله ابن رواحه شهید شو او جنډه چا واغېسته اخذ الرأیة سیف من سیوف الله دا الله د تورو نه یوې تورې جنډه په لاس کې واغېسته خالد ابن ولید ته ځکه سیف الله وایي دا الله توره دې میانځ کې یو خبره کومه خالد ابن ولید د دنیا جهادونه کړي دي نه پس مضبوط لوی مجاهد ته وي فرنٹ لاین چې وته وي خط اول وته وي لومبه د رستو کړل او چې کوم رستو دي خلک دي مخکې کړل ترتیب بالکل بدل کو دو وجونه یو خدا چې دا مخکې خلک ستړي دي د نو بسي رستو خلق هغه ستړي نه دي دا به مخکې کم دویم دا چې دشمن باندې به روح پریوزي ځکه دا مخکې خو څومره دی وجنګېدل نو پیژني یو بل
هغې باندې به دا روح پرېږدي چې دا جوړ نوی لښکر وله راغی. ګوره جنګ کې به دا حکمت عملي استعمالی چې سار له جنګ شروع شو او خلک یې خواره واره کړل، صفونه ګډ وډ کړل، یو صف د یو نه لري، بل د بل نه لري، بل د بل نه لري، او وروستو په غونډو کېنول چې کم ستړي وو زخمیانو چې دشمن سبا جنګ ته راغی، هغې ویل لکه د شپې وله نور کومک امداد راغلی دی. دا خلق نو دا څومره دی جنګ کې دا نو دا نوي دي، ورا غونډو باندې هم خلک ولاړ دي. نو ګوره لویه خبره په جنګ کې د دشمن د بیلات روب دی چې روب پې پرېوځي. سبا جنگ شروع شو، الله هغه دریو لکو لښکر له شکست ورکړ، مسلمان له خدای ګټه ورکړه، غنیمتونه حاصل کړل، د دنیا وسطې جمع کړې حاصل یې کړل. هغه شرحبیل پکې گرفتار شو، مردار شو پکې چې هغه کم مشر و، لوی لوی سرداران یې مردار شو او دی بیا واپس رالل مدینه منورې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جعفر لاسونه کټ شو، نو نبی علیہ السلام الله با جعفر له په جنت کې داسې لاسونه ورکي چې اب لکه د وزر غوندې کار کوي او دی به چې کم دی په جنت کې ګرځي نو به پرې الوزي. او د جعفر ماشوم زوی چې به چرته حضور پاک ولیده نو ورته وی یبن ذالجناحین، ای د دوو وزرو والا زویه. او عبدالله بن رواحه رضی الله عنه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي چې ما هغه په یو تخت باندې ولیده او تخت یې لقیده، دا تخت یې داسې لقیده، کله به داسې ته کله به داسې ته کله به داسې ته کله به داسې ته، هغه تخت یې لقیده. نو علماوی د تخت لقیدل مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي دي. وی تخت یې ولې لقیده؟ یو واقع نقل کړې ده، وی چې سومنات باندې کله محمود غزنوي حمله وکړه او دا سومنات فتح شو. سومنات دا هغوی یو لویه د بوتانو عبادت خانه وه، مندرو هندوان فتح شو. سومنات چې د هغې کومه لویه قلعه و لوی مندرو هغې کې دننه نو په هغې د پاسه د اسلام جنډه ولګوله. نو دا چې څومره هندوانو دا ورته ټول راغونډ شو او محمود غزنوي ته یې وایي چې بس داسې کار دی چې مونږ درته یو درخواست کوو په دې مندر کې زمونږ یو غټ بوت دی، هر څه چې کوې خو دا یو بوت راله مه ماتوه، څومره پیسې چې غواړې درکوو، څومره پیسې چې غواړې خولې نه وباسه. ځکه بوتان د ټول مات کړل چې په کوم ځای به ورغې فتح کول بوت پې ماتو بوت پې ماتو بوت پې ماتو، ټول زمونږ بوتان دې مات کړل. زبس چې څه دې وکړل او دې کړل، خو ته دا مهرباني وکړه چې دا کوم غټ بوت دی په منځ کې دی دا راله مه ماتوه، بس پیسې چې ته څومره غواړې دربه. چا ورته وی چې صاحبه خیر دی یو بوت دې پکې وي که نه؟ یو بوت دې وي دا به پرېږدو، بله پیسې راکوي، زرګونه روپۍ راکوي او سره او سپین. هغه زمانې اوس خو روپۍ زمونږ اصطلاح کې ده که نه، هغه زمانه کې چې څه سکه وه او سره او سپین او هر څه راکوي، یو به ورته پرېږدو. د ده مړه نرم شو، زه وی صلاح پې کوو نو د شپې خوب ولي چې د میدان دی د حساب کتاب محشر نو یو فرشته مې دوزخ ته راکاږي، نو بلې فرشتې د مټه ونیو امې جنت ته راکاږي. دا دوزخ ته چې مې کومه فرشته راکاږي نو دی وی دا بت فروش دی، وی بت خرڅوي، دوزخ ته یې غورځو. هغه چې جنت ته مې کومه راکاږي هغه وی نه بت شکن دی، بوتان ماتوي، د دنیا بوتان یې مات کړل، نو زه ځکه جنت ته بوځم. نو څوک یې یا خوا راکاږي څوک یې بل خوا، چې د خوبه راپاڅېده هله شا به وي دا بوت ماتوي. نو الله شان ته ګورو چې بوت له ټس ورکو ماتې که وی غورځو، دنه ګېډه ډډو دنه پکې دومره هیرې جواهراتو چې هغې هندوانو څومره پیسې ورکولې هغې نه پکې زیاتې پیسې راوتې. دا خو خیر د دې مثال نه دی، مثال نه دی. مولانا ادریس کاندهلوي مثال نه ورکوي، ستاسو د پوهې دپاره ده. وایي تخت یې ړقېده، ولې ړقېده؟ جنت ته روان دی ګورې، او هلاویږي ړقېږي، ولې؟ ځکه ویده وي چې زما مرګ نه دی خوښ، یارېږم خو یاره که مړ شم شهید بشم نیک به الله له لاړ شم،
او قوم کې جذبه شهادت پیدا کړه. نو هغه تردد غوندیو د دنیا د ژوند او د مرګ په منځ کې چې الله وی ام منکم الا واردها، چې هر سړی په جهنم ورځي، ټول باندې بدن پولیس صراط او خطرناک لار ده. نو لږ مې تردد دی چې یاره څنګه به کېږي، خو بیا هم د خدای په لار کې جنګېږم او شهید کېږم. الله مسلمان له فتح ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې درو صحابو ډېر زیات پریشان و، انتهایی زیات. حضرت جعفر د ترزوی ماشومان بچی تی پاتې شو. حضرت زید دا د پیغمبر علیه السلام ماشوم لوی کړی دی، زید ابن حارثه، او په لومبه زمانه کې به ورته زوی وي زید ته به د حارثه زوی نه وایه، د محمد زوی به ورته وایه صلی الله علیه وسلم. بیا الله منع وکړه ادعوهم لآبائهم، نو بیا وی زه خیر اوس در پلار نو مخله، نو ماشوم یې لوی کړی زید. او عبدالله ابن رواحه دا د حضور پاک شاعر و، د نبی علیہ السلام په صفت کې به شعرونه وي او د مکې د مشرکانو بد به وي. په دې دړمنو خفه پې و، خو خیر په غزوه موته کې دغه شامیانو له رومیانو له رب العالمین د مسلمان په لاس 3000 مسلمانو له په لاس باندې الله 3 لکو کافرو له شکست ورکړ. الله مسلمان له فتح ورکړ. دا ټول د مکې مکرمې د فتح لارې دي. هغه د فارس بادشاه کسرا به ورته وي، نوم یې سو دغه زمانه کې پرویز نومو، پرویز ابن هرمز مشهور نوشیروان بادشاه چې عادل تیر شوی دی، دغه نوسی و. هغه ته خط ولېږه نبی علیہ السلام. خط یې عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه له ورکړه، وی دا خط وله ورسوه. هغه له چې خط سینګ ورسېد دقسې یو ګورنر دی ورکړه، او ګورنر خط ورسو. هغه ډېر بدماش و، هغه فورا د نبی علیہ السلام خط وشلو، خط یې ټوکړی ټوکړی کړ. او عبدالله ابن حذافه ته وی تا استازي د استازي وجل منه دي، ګنې ما به د سره اوس کتلي. او زازان د یمن بادشاه د د سلطنت لاندې و، د ګورنر و. هغه ته وی خط هغه ته ولېږه، وی 2 مضبوط پهلوانان وګوره، ښه مضبوط او ښه مضبوطې تورې وله ورکه، وسله ورکه، او چې لاړ شي دا پیغمبر ګرفتار کړي مالې راولي، او که ګرفتارولی نشي څه مسله وه نو چې مړی کړي او سر یې ماله راوړي. دومره هغه جذبه کې راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه راغی، وی څه چلی وکړه؟ وی صاحب هغه ستا خط خو یې وشلو. وی اللهم مزقهم کل ممزق، خدای د ده دا بادشاه یم تس نس کې. خط یې ولې شلو؟ الله همغسې وکړه. څنګه یې وکړله؟ د ده زوی و شیروی، د هغه نوم و شیروی، او د ده ښځه و شیرین د هغې نوم و. د دې شیروی میرنۍ مور وه، ښځې ګڼې وې. دا زوی په دې میرنۍ مور عاشق و، عاشق دی په دې مور. نو ده وی چې دا مور به زه په کومه طریقه خپله دغه کې راولم، میره مور یې ظالم. نو هغه دا چل جوړ کړ چې دا پلار چې دی نو دا په څه طریقه مړ کړم، دا پرویز. نو چې دې زه مړ کړم نو ښځه ما ته پاتې شي که نه. پلار هم پې پیو چې د ما دا زوی حرامي دی، دی هر کله چې په ما بس حمله کوي ځان به یې ساته. نو پلار یې بیا په الماری کې چې کوم مخصوص سامان هغې کې زهر په یو شیشه کې بند کړي، زهر، او د پاسه پې لیکلي دواء مفید للبا، دا هغه دارو دی چې دا انساني قوت دپاره ډېر زبردست شی دی. هغه ته پته و چې دا حرامي هر کله چې که زه مړ کړمه زما دې سامان له به راځي، خو چې دې م رانه جمدې پاتې نه شي. دې خوا ته دې بادشاه د پیغمبر علیه السلام په مرګ پسې د زازان د یمن ګورنر ته وي 2 کسه پهلوانان ولېږه، هغې یې تورې ورکړې، هغه یې په زهرو کې دغه کړلې، سرې کړې، او نبی علیہ السلام پسې لاړه. دومره قمقل دي چې حضور پاک ته تاسو نږدې کېدی قدرې هم نشئ، ګرفتار کوئ یا چې سر پرېږه، دا څه وړه خبره ده. نو مکې مشرکانو ځانونه وشلول، نږدې قدرې ورته ورونه رسېدی شو. اخوا یې 2 کسه ولېږل، دلته خدای پاک نبي هم خیره وکړه، وی د ما خط یې وشله، خدای ته یې هلاک کړې، تس نسې کې زوی لګي شو، پلار باندې حمله وکړه، پلار یې مردار کړه. ور وضع کې دننه دننه خیره ولګېده، د حضور پاک خیره ده چې مردار یې کړ. هلته میرې مور ته یې پته ولګېدله چې زما خاوند خو یې مړ کړ، او دا خو به اوس ما ځان سره ساتي، نو دا خو زما دپاره غټ شرم دی. هغې زهر وڅښل، هغې ځان مړ کړ.
چې دا خو ماله شرم دی. ده چې څنګه پلار مړ که ورغې د پلار الماری کوله وکړه، مخصوص سامان اوس په قبضه کېلي، بادشاهي یې په قبضه کې واغېشته، لکه څنګه چې دغه راشي یو څه ورته مارشل لا ولګي، مارشل لا ولګوله د پلار مخصوص سامان چې څنګه یو کتل شیشه پکې پرته ده، په هغې یې لیکلي چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه طاقت دپاره ډېر زبردست شی دی. خو پلار ورته پېښ شوی په دې حرامي سخوندر خو پېو که نه، په دې سخوندر هغه ته خو پته وه چې دې به دا لوبې کوي. رونو یاد وساتئ، موږ د خپلو بچو د دنیا تربیت وکړو خو د دین تربیت هم ولې نه دی کړی. داسې ده که نه ده؟ موږ خپلو بچو له د دنیا تربیت کوو چې دې ډېرې پیسې وګټي، دنه غټ افسر جوړ شي، غټ تجارتي ته جوړ شي او ډېرې پیسې وګټي، خو دینی تربیت هم ته جوړ نه کړه. نو چې دینی تربیت ته بچي له ور نه کړه دقسې سخوندر به ته جوړېږي. بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې، نه خور پېژنې او نه رور پېژنې. او که بچي له دینی تربیت ورکړه نو د پلار او د مور په قدر به پوهېږي. بیا هغه ته خو پته وه چې زما دا زوی بار کله لوبه کوي، دا شی ورته زهر یې ورته بند کړو چې هغه شیشې ته او زما د پلار چې دومره ښځې ساتلې دا دارو به یې خوړل، شیشه په خولې راواړو له قلقل خو چې څنګه تېر شو لتې وټکولې هغه مردار شو. ښځه هم لاړه، بادشاه هم لاړ، زوی هم لاړ. د پیغمبر علیه السلام دعا ټیک شوه که نه؟ تس نس شوه. هلته هغه دوه کسان نبي علیه السلام له ورسېدل، تورې پټې کړې دي چې ګورې و دې به څنګه به ګرفتاره و. بلا ملګري ته ګیر چاپېره تو دي، بلا ملګري دي، لوی شان دی د حضور پاک، خو لوی شان کې دی او د دنیا ملګري ته ګیر چاپېره تو دي او د حضور پاک ملګري ماشاءالله دنیا کې داسې چېرته نه دي تېر شوی چې لاړې به یې توکلې ابه صحابو لاسونو کې نیولې په مخ به یې مږلې، چې خولې نه به یې خراش کې توکه صحابو به لاس کې نیوه په مخ به یې مږه. او چې دی ورغلل او د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل، پوه شو هم پوه شو چې دا د وجلو قابل دی، ځان وجل په خلقو او دا خو مخ نه رڼاګانې خېږي. خو چې څنګه نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېده نو پیغمبر علیه السلام ته خو خدای کمالات ورکړي وو که نه؟ ورته څه وایي نبي علیه السلام؟ ورته وایي ان ربي قتل ربکما، تاسو چې ستاسو کم رب دی او زما مرګ پسې را لېږلی یې، زما رب ستاسو رب وجلی دی. معلومات والی او زه تاسو راغلی په غلط نیت یې. خو یو خبره درته کوم، استته نه ویم، تورې مو ځان سره دننه پټې کړي دي، زه در باندې پوه یم، خو یو خبره درته کوم چې د ایمان دعوت در کوم مسلمانان شي. او کم زازان چې را لېږلی یې د یمن بادشاه، هغه ته هم ووایې چې دغه پیغمبر تالم د ایمان دعوت تر کوي، اگر چې ما پسې دوه کسه راولېږل مرګ پسې، خو تالم د ایمان دعوت تر کوي. دوی دا خبره د دوه کسانو نوٹ کړه چې زما رب ستاسو رب وجلی دی، نوٹ یې کړه. کله یې وجلی دی؟ بېګا شپه. دوی چې واپس زازان ته لاړل ورته یې ویل صاحب هغه خو د آخر زمانې پیغمبر معلومېږي، دغه مخ خو څه بل شان رڼا کوي، دغه اندازه داسې ده د دې وجود نه پته لګي چې دا رښتونی دی. او بل داسې ملګري دي چې خو په هغه ځان قربانوي. او موږ ته علم وایي چې تاسو په جامو کې تورې پټې کړې دي. دیم راته ووایي دا د پیغمبر صاحب معجزه به وه. دیم راته ووایي او دیم راته ووایي چې ستاسو رب چې دی زما رب ستاسو رب وجلی دی. وی دا څنګه خبره کوي؟ او موږ ته هم د ایمان دعوت راکړو او زازان د یمن ګورنر تا ته هم د ایمان دعوت درکړی. هغه ودرېږه معلومات کړو چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده. چې معلومات یې ورکړل بعینه دقه وخت کې دغه شیروی لګېدلې وخت خپل پلار یې وجلی. بادشاه د فارس بس زازان مسلمان شو، ګورنر د یمن سره د ټولو خلکو مسلمان شو. او هغه دوه کسان چې هغه کوم هم خدای پاک مسلمانان کړل. او د فارس د بادشاه نه بادشاهي لاړه، ختمه شوه. لور یې بادشاه کړه، زامن یې نه نبي اسلام ته چې اطلاع راولېږله وی اهل فارس خو جینۍ مشره کړله، وی لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وی چا چې ښځه مشره کړه دا قوم به چرې نه کامیابېږي. خبره خلاصه شوه، بادشاهي لاړه، تسنس شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فارس هم د مسلمان په قبضه کې راغی.
بادشاہی د نبی علیہ السلام هغې ته ورسېدل او د هرقل هغه خبره چې کړې وه چې که دا رښتونی پیغمبري نو بادشاهي به زما د قدمونو لره رسېږي همغسې وشوه. شام د مسلمان قبضه کې راغی، مصر د مسلمان په قبضه کې راغی، یمن د مسلمان قبضه کې راغی. دا د عثمان رضی الله عنه زمانه کې ټول روم او دغه علاقې د مسلمان په قبضه کې راغلی. نور خطونه نبی علیہ السلام لېږلي دي. نجاشي ته یو خط لېږلی دی د حبشې بادشاه ته، هغه ته یې خط ولېږه. خط یې یو صحابي له ورکړ او د نجاشي ته یې ولېږه. دا د حبشې بادشاه و، ډېر ښه سړی و. هغه عجیبه انداز کې دی. خط چې کله نجاشي ته ورسېد پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ښکلی خط لیکلی و، ځکه د نجاشي بادشاه سره مسلمانان اوسېدل، د مکې نه مسلمانانو هجرت کړی و حبشې ته. دې بادشاه ډېر زیات قدر د مسلمانانو کړی و ډېر. نبی علیہ السلام ورته وویل چې ته خو اول د خدای حمد ادا کړه، خدای بادشاهي درکړې. زه ستا شکریا ادا کوم چې زمونږ مسلمانان درغلي دي او تا سره په حبشه کې پراته دي او تا هغوی له امن ورکړی دی، د هغوی د قدر کړی دی، د هغوی د احترام کړی دی، د هغوی د عزت کړی دی. زه د خدای رسول یم او د خدای بنده یم او تا له دعوت در کوم ته مسلمان شه. او د عیسی علیہ السلام متعلق زما دا سوچ دی، ما ته خپل الله وایي د عیسی علیہ السلام چې دی د خدای بنده دی، دی د خدای زوی نه دی او نه خدای دی. رښتونی دین چې کوم د عیسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام هغې ته تاسو رابلم. بس هغې نجاشي بادشاه چې خط سینګ ولوسته ملګري راوغوښتل، ملګرو ته یې وویل چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، بلکل رښتونی دی. تاسو چې هر څه کوئ خیر هم په دې کې دی چې د تابعداري وکړو او مونږه په ده باندې ایمان راوړو. زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کم صفتونه دي ټول پکې موجود دي، دویمه خبره پکې نشته. ګوره سړی مخلص و نو خدای نجاشي هم مسلمان شو د حبشې بادشاه، او چې څومره د قوم رعیت و هغه هم ټول مسلمانان شو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولیکه او خط کې لیکلي چې د الله رسوله ته زما نه اگر چې لرې زه ستا نه لرې خو بلکل ستا دعوت ما ومنه او تا باندې ما غایبانه ایمان راوړه. زما ټول قوم هم پته ایمان راوړلی او دې کې څه یره نشته. دا مونږ خالص د خپل زړه له مسلمانېږو. زمونږ زړه دا وایي، زمونږ کتاب دا وایي، زمونږ معلومات دا وایي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. او زه خپل زوی درلیږم، زوی سره 50-60 کسان کړل او بلا تحفې تحائف یې ورکړل چې دا نبي علیہ السلام له ولېږې. څه وینځې یې موله ورکړلې، وی دا به نبي علیہ السلام له ولېږې. اتفاق دا و چې هغه کښتۍ په دریاب کې غرقه شوه او دی ورته ویلي په خط کې لیکلي و چې که ستا زه خو دلته بادشاه یم، رعیت په غاړه دی، نو که ته اډر کوې نو زه به دا هر څه پرېږدم، ستا خپله به درشم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه خط رسېد ډېر زیات خوشحاله شو، دعا یې وله وکړله او خوشحاله شو ډېر زیات. او ته چې نه د خپل رعیت سنبالوه دلته مه راځه. بیا دغه نجاشي بادشاه اصحمې نوم و اصحما دی بیا وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو له په مدینه منوره کې اطلاع ورکړه، وی نجاشي د حبشې بادشاه اصحما وفات شوی دی او ما ته جبریل علیه السلام ووی که ته په جنازه کې چې دا کټ درته رانږدې کړم نو راځئ چې جنازه پې وکړو. نو پیغمبر علیہ السلام مخکې شو، صحابه ورپسې شاته ودرېدل او حضور پاک په هغه غایبانه جنازه وکړله. دا غایبانه جنازه ګورې په شریعت کې نشته. ښه ډېر صحابه په داسې ځایونو کې وفات شوي دي چې د جنازې هم څوک نه و، نبي هم په جنازه نه ده کړې او که ته به په نجاشي خو یې کړې ده نو هغې کې حدیث موجود دی چې جبریل علیه السلام ورته وویل چې زه درته دا کټ را مخامخ کومه. نبي علیه السلام وایي ما ته یې کټ را مخامخ که ما لیده تاسو نه لیده، نو دا گویا کې غایبانه نه شوه، مخامخ په مخامخ په حاضر جنازه کړې ده او دعا یې موله غوښتلې ده. دغه خطونه اوس هم شته. نجاشي والا خط ام محفوظ پروت دی، هرقل والا خط ام محفوظ پروت دی، او کم خط چې د فارس بادشاه د نبي هم اوشلو ام محفوظ پروت دی. خو یاره هغه چې کم خط دی نو ټوټې ټوټې دی، ټوټې شوی دی. داسې مقوقس بادشاه ته، د مصر بادشاه ته، د یمن بادشاه ته، مختلفو بادشاهانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه ولېږل.
بعضې پکې خدای مسلمانان کړل، بعضې پکې کافر پاتې شو. د اسلام طریقه هم دقه ده، چاله په خولې دعوت ته ایمان ورکوي، چاله به د خط په ذریعه ورکوي، چاله د کتاب په شکل کې به ورکوي. نو دا شپږمه اومه هجره دا د نبی علیہ السلام د خطونو وه. خدای پاک مسلمانان ډېر زیات کړل دې سره، اسلام ډېر زیات خور شو. او بیا د هغې نه پس په اومه هجره کې د یهودیانو چې کوم لوی ګړو خیبر هغه فتح شو. خیبر کې ډېرې غټې غټې قلاګانې وې، هغه پکې فتح شوې. او د خیبر یهودیان هغه پکې تابع شو د نبی علیہ السلام. اسلام او ایمان خو یې راونړو محرم 7 هجره کې، خو بس بهر کیف تابع شو. ځمکې د مسلمان په قبضه کې راغلې، باغونه د مسلمانانو په قبضه کې راغلل. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د یو حیی ابن احتب لوی یهودي و، د هغه لور وه، هغه په غنیمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدله. مخکې یو صحابي د دې دحیه له نبی علیہ السلام ورکړې وه، خو دا خفه وه. وی زما پلار هم په دې جنګ کې مړ شو، رور مې مړ شو، خاوند مې مړ شو، نو زما دا خوښه ده که ما د مسلمانانو بادشاه په خپل نکاح کې والي نو ښه به حضور پاک پې ډېره ښه ده. نو آزاد یې کړه، نو ستا خوښه ده ته ما آزاده کړې، که خپل قوم سره پاتې کېږي هم دې خوښه ده، او که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي هم دې خوښه ده. وی نه، مسلمانه شوه، مسلمانه شوې. دا خو د خدای پاک ستا غوندې شخصیت ما له خاوند راکوي، زه څه کوم په نورو خلکو. مسلمانه شوه. په دې مخ یې داسې یو داغ و، سور غوندې داغ و. چا یې تپوسه کوي یا داغ د څه دی؟ وی ده چې کله واده شم خاوند یې کنانه ابن الربیع و، چې واده شم نو ما خوب ولید د شپې چې د مدینې نه یو سپومې اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېدله، او نیغه زما دې غېږ کې را پرېوته. نو زما خاوند هم نجومي و او د پخوانو کتابونو پوه و، ملا و. نو ما مې خاوند ته دا خوب ووی، وی هغه سپېره اوچته کړه، زه په دې مخ ښه مضبوطه ووالم. دا داغ د هغې دی. وی ما ته وی ته جوړ د مدینې د بادشاه د نکاح خوبونه یې نه وی ما چې دغه خوب مې لید څه خبر. او مقه خوب خدای رښتونی کړ، د حضور پاک نکاح له خدای راوسته.